Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. इंशाल्लाह ताला नन बमूंगा हम په معاشره کې کمی غلط انفارمیشن غواره دي دغه باره کې موږ نن خبرې کوو. تاسو ډېر ښه خبرې کنه چې هغه مونږ واورو او ډاري کې مه ته نور خلکو تکاو او دغه مونږ ته تصدیق نه کړی چې آیا دا خبره شته او نشته. په اسلام کې ډېر ښه خبرې داسې مونږ اورېدلې دي او ډیلی لایف کې مونږ خبرې اورو چې دغه په اسلام کې دلیل نه ومخې ته موږ څه کوو فارورډ کوو. تاسو لومړی اگزامپل در کوم اکثر موږ اورو چې د قبر درې کوېشن دي او په اصلي معنو کې چې کوم دی کنه د قبر څلور کوېشن دي. لومړی کوېشن دی چې من ربک من نبیک من دینک، چې دا درې کوېشن په قبر کې د انسان نه وشي نو چې مؤمن سړی د خبرو په ټول صحیح جوابونه ورکړي. فرشتو به دا ته وایي تاسو څنګه پته ولګېده الله دې رسول دا څنګه پته ولګېده نو ته به چې ما قرآن پړاو کوم ماته قرآن نه پته ولګېدله. په شان د اسمان نوازونه وشي چې ما دې بنده صحیح خبره وکړه جنت دروازې ورته خلاوي کوي د قبر ورته وسیق شي او قبر نه د جنت جوړ کړي. دغه شان د منافق چې دا درې وړ کوېشنونه کې هغه به په درې وړ موجود لا درې نو فرشتي به دا هغه څلورم کوېشن دا وکړي. دا څلورم کوېشن دواړه مختلف دي. دا درې کوېشن چې کوم دي دا دواړه سیم دي. دې چې په لا ادري فرشتي به ټولې پته نشته او خلکو به صحیح ما واقوي خلکو په خبرو به روان وو نو فرشتي به څه وایي چې ښه نو تا په خپله هم څه علم نه دی حاصل کړی او کوم پوه کسانو چې هغوی به خبره کوله تا هم ته عمل نه کول یا په هغه باندې یو داسې فرشته مسلط کړي دله په ټکۍ را پرېږدي بغیر د انسانانو نه او جناتو نه چې ټول مخلوق خپله هغه چغې اوري څومره خو به هغه چغې وکړي. نو موږ له پکار دي چې موږ دا خبرې اول تصدیق کوو بیا مخې ته فارورډ کوو او چې موږ چې رسول الله پېژنو نو پکار دی چې موږ هغه رسول الله وپېژنو کوم چې په دې قرآن کې دی خو له غلطه انفارمیشن باندې موږ روان یو نو بیا زموږ الله زموږ ګارنټي نه اخلي چې موږ څه کړي. ځکه چې په سورۃ البقره کې الله پاک وایي شیطان ته او آدم علیه السلام ته چې قلنا اهبطوا منها جميعا له دې ځای نه کوز شئ فإما یأتینکم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. چا زما د وحي تابعداري وکړه هغه به کامیابي په هغه باندې به یاره نه وي د قیامت په ورځ. نو زموږ نبي نه علاوه چې کوم نور کوم معلومات څوک په هغې تابعداري کوي نو هسې ډېر مشهور کهاوت دی کوم چې په شو کې متیازې کولي هندو سره خدای ناراضه نو داسې نه چې هغه کار زموږ سره هم وشي په سره مسلمانۍ کې زموږ له پکار دی چې زموږ نبي چې کوم د طریقې هوري چې په هغې باندې موږ روان شو نو هلو به موږ ته کامیابي میلاوېږي. دغه شان بل اګزامپل ډېر مشهور اګزامپل موږ اکثر وایو که نه په قرآن کې څو ایتونه دي نو 6266 دا انفارمیشن غلط دي دا هم سنی خبره ده دا 6236 ایتونه دي په دې کې دغه شان د سنی خبرو نه ځان وساتئ. قابل خبره موږ اورو موږ په ولاړو بس چې کوم نه په اسلام کې منع دي دا هم سنی خبره ده په ولاړو به د نبي په خپله څکلي علي رضی الله عنه روایت دی په خپله صحابو ته ویلي چې زه ما اورېدلي چې تاسو چې کوم دی په ولاړه باندې اوبه وڅښل مکروه ګڼئ چې ما رسول الله په خپله لیدلی دی چې په ولاړه اوبه څکلي. دا علي رضی الله عنه چې کله په کوفه کې کوم وخت کې خلیفه و نو په هغه ټایم کې دا کار هغه کړی و نو په ولاړه باندې اوبه موږ څکلی شو او ګوره په هغې وخت کې علي رضی الله عنه ویلي دي چې څکلی شئ د اوسه پورې موږ ته لا پته نشته موږ دومره کم علمي ده موږ څه چل وکړو چې موږ خبرې اورو خپل کتاب نه سټډي کوو. د دې نه به تاسو څه پته ولګي زموږ چې کوم مولان صاحبان دي څومره سټډي کوي هغه څه چل وکړي صرف مدرسې ته لاړ شي سنې خبرې هغه مخې ته بیا خلکو ته وایي دا دومره پخوانی حدیث دی چې علي رضی الله عنه کله خلیفه و او اوسه پورې موږ ته پته نشته دا کم علمي ده او دا زموږ د نارایقتوب ثبوت دی چې موږ د دین نه اوسه پورې لا دومره ناخبره یو په نورو مسلو کې موږ ځان مصرفه کړی دی او علم حاصلونه د کتاب نه مې لرجي ده چې نالایقه خلک لګوي بیا به دغه شانې رزلټ راوځي. صحیح شو کار مو نظر چې دین سره موږ د الله سره موږ سیریس شو او موږ دین ته څنګه انپوټ ورکړي هغه شان آوټپوټ الله درکوي. دا نه چې سره په کور کې وزه چې کوم دی ایکسپایر شو ته بیا مدرسې ته ولېږه کار دا چې موږ دین سره مخلص شو. اوس بل اګزامپل تاسو در کوم چې کله منزل لاړ شم که نه چې خلک سجدې لري که نه نو لومبی راته ګناه وشي بیا وروسته لاسونه ږدي دا هم زموږ د نبي خلاف ده خبره. په ابوداود کې حدیث دی 840 نمبر حدیث 840 نمبر حدیث سے پائے کہ زموږ نبي و چې د اوښانو په شان چې کوم دی د اوښ په شان سجدې له مه ځئ کار دا دی چې تاسو لومبی لاس کېدی بیا وروسته پې کېدئ نو مولان صاحبان به څه چل وکړي نیم حدیث ته ووایي چې د اوښ په شان سجدې له مه ځئ او بیا به هغه حدیث چې کوم دی نور الټه کړي د اوښ په شانتې به کړي دا هم لا علمي ده بس هغه خبره اورېدلې ده او مخې ته یې وکړه مونږ ته پوره حدیث چیک کړی نه چې په ابوداود کې 840 نمبر حدیث کې څه دي موږ له پکار دی چې موږ بیا خپل لاسونه کېږدو سجدې لږو او بیا وروسته خپل دومونه اخلو چې د اوښ په شان دې سجدې نه دي پکار. بله خبره موږ اکثر اورو که نه ډیلی لایف کې موږ وایي قل سیرو فی الارض باره کې ډېر مسکنسپشن دی موږ سیل سپاټه څوک دي که نه الله پاک وایي چې قرآن کې قل سیرو فی الارض
په قرآن کې چې کوم قل سیروا فی الارض دی کنه هغه د دې ریلیټډ دی چې الله پاک وایي تاسو په ځمکه کې وګرځئ او وګورئ کیف کان عاقبة المجرمین چې د مجرمینو سره ما څه چل کړی دی کوم تېر شوي امتونه دي په هغې باندې چې کوم دی که نه الله چې کوم عذاب راوستی مجرمین دي دوی سره الله کوم حالات کړي دي کوم نو الله پاک هغې دپاره و چې وګرځئ په ځمکه کې تاسو وګرځئ چې مجرمینو سره ما څه چل کړی دی چې چا د پیغمبرانو خبره نه مني دوی سره ما څه چل کړی آیات دې دپاره دی دې دپاره نه چې سیل سپاټه تاسو خپل سپورټ کوئ سیل سپاټه کوئ خو د قرآن جمع پیش کوئ چې دا د قرآن کې دي په عنکبوت کې الله فرمایي چې په ځمکه کې وګرځئ او وګورئ چې دا ابتدا ما د تخلیق څنګه کړې ده د دې دپاره وګرځئ قل سیروا فی الارض چې الله پاک وایي که نه دا نشاني وایي چې خپل دماغ خپله وکړئ د دې منطق دا دی خپل زړه چې کوم دی که نه د اوده زړه دا راپاڅوئ قل سیروا فی الارض دا منطق دی هله چې وشه که نه پلانګي دې وګوره ډنګي دې وګوره الله پاک تاته دغه وایي دا نه وایي سیر سپاټه وکړه مقصد دغه نه وي موږ چې وایي ورشه په کور کې اکثره مشران وایي که نه ورشه که نه هغې پلانکي له ورشه دا قل سیروا فی الارض هغه دی پوه شوې او بل ځای چې کوم خبره مسکوټ کېږي که نه هغه کلو وشرب په دې باندې موږ خپل خوراک سپورټ کوو چې خورا وڅښه کلو وشربو په درې ځایو کې چې کوم په قرآن کې راغلی دی که نه هغه جنتیانو دپاره راغلی دی جنتیانو ته الله پاک وایي چې اوس خورا وڅښئ چې جنت ته لاړ شي که نه په هغې کنټکس کې الله ولي تا چې کوم اعمال مخې ته رالېږلي دي د هغې په اجر کې اوس خورا وڅښه چې عملنامه تا ته په ښي لاس میلاو شي نو په هغې ټایم کې تا ته الله پاک وایي چې خورا وڅښه اوس دا ستا چې کوم دی که نه دا جزا ده او بل دی کې سورة البقره کې چې کلو وشربو دی هغه د دغه دپاره دی د بني اسرائیل دپاره دی دا پنځه شپږ ځای چې دا کلو وشربو راغلی دی که نه دا په دې کنټکس کې راغلی دی صرف په یو ځای کې دی سورة الاعراف کې چې الله پاک وایي چې جومات خبره کوي جومات ته کله ځئ نو خپل زینت خپل کپړې چې کوم دی صفا اچوئ د زینت سامان تاسو اچوئ ټیک شو او وڅکئ او اسراف مه کوئ کلو وشربو ولا تسرفوا ان الله لا يحب المسرفین چې الله پاک چې کوم دی که نه دا د اسراف کوونکو سره محبت نه کوي چې کله د قرآن آیات کوټ کوئ نو فل کنټکس یې کوټ کوئ او صرف یو ټکی مه راوچتوئ د خپل مقصد دپاره د خبرې مطلب مې دا دی او د سنې سنایي خبرو نه ځان وساتئ داسې نه چې موږ هم په منافقینو کې بیا کاونټ شو قرآن نه ځان خبر کوئ د دې قرآن په وجه به موږ نجات حاصلوو وما علینا الا البلاء المبین جزاکم الله خیرا